السلام علیکم ملګری بس په مزرا شوی لوړی میږو چې بیا یو شعر دته وایي بګا سارا شنه را څو خوشتانه اول دا وړیګه وند کاډا دوی چې ویشیرونه په پاشته شه دا ماتال دی ویشیرونه په پاشته شه دا ماتال دی حقیقت چې خپل مال دل یار مال دی چا چې کړی دی الله نه فرمانی دو چا چې کړی دی الله نه فرمانی دو په دنیا په آخرت شه یې باد حال دی او مسلمانونه دا په دین اسلام شنشتا پښتانه دغه په دین اسلام شنشتا چې د میشتو شری کړای کیم غبال دی او نه کو ډور کو سپین ویل د شیر په ژبه نه کو ډور کو سپین ویل د شیر په ژبه ګلامن وزیر شه دغه غټ کمال دی دا یو شعر ملګری د تا پیش کاوه حافظه کاته څه ویایو ته پیش وکي چې اس خود لود کوم کورینا پښتانه ونیول زکه غضب ونیول ازي په ځوړ کې ځون ته په پیسې ونیول زکه غضب ونیول اس خود لود کوم کورینا پښتانه ونیول زکه غضب ونیول ازي په ځوړ کې ځون ته په پیسې ونیول زکه غضب ونیول اس خود لود کوم کورینا پښتانه شیری دی هر وخت د ورځې او د شپې شیری دی نشته وقفه 24 غنټه شیری دی شه غټه غټه کرانه شیری دی پس پینډا ګر په میدانه شیری دی زټول پښتونه نه وشایا ا خلق په د خپل پیږي په د خورخ سړای په ګل پیږي چې وی وړی کای په لاس سل پیږي پس پکاولو پښکنل پیږي دمو په شعر په غزل پیږي زوینا و فیسبوک تا قسمه پټګون ورکاوي سام د جنکی سره خاک ځون ورکاوي ساخلا یقینا د سوپیون ورکاوي ډیره بالنا شاعرون ورکاوي خلک کومنټینا شپرمون ورکاوي و ورنه زون تا سوچ وکي پودا د نیو هر شایشته دای خو واورت خامخ مرګاشته دای ژوند په غوړه شزندای شته دای که د انسان ډور نوې خدای شته دای و ورنه فکر وکي په دا مر نه خپا کېږي چې دا کورکۍ بربودېږي ضرور برسوا کېږي کدمیش نه شرمېږي خود خدای نه وډارېږي یو ورځ درېمې داس چې ټول لامبو بیا سره وی لوړوي ټول انسانون بو به پردې وی لوړوي غرمو په سار په دوینه زوی لوړوي ټول کائنات په سختي وی لوړوي په ګرمم زکه او یبل بشي وی لوړوي پاورس د قیامت بیا پرشتیا امتحانی نه ګروندي خدای په مخشه جوابینا ګروندي و ګوننګور ته مزلینا ګروندي په میشتو سټاوي چې زونینا ګروندي چرته 15 وخت المنزینا ګروندي څک سعودیا و شای چاپا بوزو به ونیول زکه غضب ونیول اس خود لود کوم کورینا پښتانه ونیول زکه غضب ونیول چې زی په ځوړ کې زون ته په پیسې ونیول زکه غضب ونیول او اس خو شیری دی دا کورینا کول عام یارونه په وکه سو چار باندې دام یارونه په دا خبره نه یم ګرام یارونه دای د ارچا په وړ کې پام یارونه لشکی وایې د زونه غام یارونه زخپل نه یمالو چې زو توستا مساله کما خو ز سپاس پینه کیسه کما واز نصیحت په شاعری کما نه ز الټا پلټا واینه کما پار جی غام د پښتانه کما چې یو مسلم الټاڅي په د بل مسلمون زړه باندې په دغ کور نوم د پښتون باندې خلای ناموس یې پلور نه کبا دیږي چې به پښتو وی غوڅه باندې د به ایمان خلک نه باندې دا کور ډېر غلط کور دی مسلمون په دا پیږي په ډېر غټ ګناه شمیرېږي د الله په تبا کیږي ا سړیو ذلیلېږي چې په دغ کور شریږي مډر خلک ولدا داس چې دا کیسه په څه کیسه نه غاڼي دغه ګناه په ګناه نه غاڼي دا خلک زناه په زنانه نه غاڼي چې په اسلام او چې مسله په مسله نه غاڼي دا په اسلام شې څه اسانه نه غاڼي مډر خلک ولدا داس چې دا کیسه په څه کیسه نه غاڼي دا خلک ګناه په ګناه نه غاڼي چې مسله په مسله نه غاڼي دا په اسلام شې څه اسانه نه غاڼي غټ به تانوس وی ورشن کای لکه باټیر گاډاوی دا یې دشنه پیسې په زیر گاډاوی دا د چا زیایو د چا وریر گاډاوی خلک پیسې په لر گاډاوی کلا وی یو کلا ډیر گاډاوی خود دغه د نبی د خلق حدیث ته بولو نشي
خدا دای د نبی د خله حدیث چې بلو نشي چې څکه او در وشي چې په میش په توس بوڅ شي د مرګینه خلاصای نشي چې په خوره کې موړ شي چا وتا وایسته وزې چا پکارځه ونیول زکه غضب ونیول اس خود لود کوم کورینا پښتانه ونیول زکه غضب ونیول زې په ځیوړ کې ځون ته په پیسې ونیول زکه غضب ونیول او اس خو یو تایشول دا کورینا بنیادی ارونه ناس کادر یو تای د جن ناس کادر یو تای د جن کی ارونه آر یو سړای خوشاوی ارونه دا د مر دوړه بیموري ارونه دا د میشتوس ناکامی ارونه ارڅه چې د دغ کورنا پوشاری کا استیفا وکي چې د دغ کورنا استیتبا وکي چې د اسلام ول طریقه وکي چې په خپل ځل شه فیصله وکي تابعدوري چې د الله وکي و هر چاته مسئول داشته و هر چاته موکا یارونه نشته ادبار په دا دنیا یارونه چې مرګ نه ټامو شي پیرا یارونه روتاګرونه شي معاملې یارونه او که څه غلطي شوی وي د هر چا نه معافي غوړم مزرات په خپل شاعري غوړم نه نوم نامیس او نه خاني غوړم مسلمان مانس کې ورولي غوړم زه خړه پړه زندگی غوړم یعنی زکه شاعری د به مطلب شاعری ګناشته داس د سندره لغته ګناشته هم د باجه هم د ډله ګناشته داس د لگا باگا کیسه ګناشته اسلام نه برته طریقې ګناشته زګلمان ورکه یاری ته استعفا ورکاو یارونه نن یې خامخا ورکاو نه چا په زید نه په غوسه ورکاو دا یې د ډوره د الله ورکاو مجرم زړګی ته تسلا ورکاو کې دا شینه را نکالوز د شاعری ونیول زکه غضب ونیول اس خود لود کوم کورینا پښتانه ونیول زکه غضب ونیول زې په زیوړ کې زون ته په پیسې ونیول زکه غضب ونیول مننه ملګری ان شاء الله میجو حقیقت په خپل شعر شټو لومر ویای کا چې خواشي کا خپا کی سیخه جامع چې کی ما جبا حقیقت نو ویای خدای دې باند کو والسلام